السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته پخیر راغلی. دوستانو نن درته د کابل او دوبۍ هغو پروازونو په اړه معلومات درکومه کم چې بغیر د اپروواله ترسره شوي دي او په دې کې کم پروازونه کینسل شوي دي او ورسره یې کمو کسانو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د هغې ترڅنګ به د پروازو بندېدو په اړه هم معلومات درکومه چې آیا په حقیقت کې نږدې ورځو کې پروازونه بندېږي. نو راځئ دغه واړو په اړه تاسو ته وضاحت درکومه او بله ده چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. زیاترو کسانو سره کومه اندېښنه چې د پروازو بندېدو په اړه ده هغه ختم شي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کوم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ. ښه دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تر اوسه پورې په زرګونو کسان بغیر د اپروواله اماراتو ته راورسېدل، خو ځینې هغه کسان کم چې په ابوظبۍ شارجه باندې په ایر عربیا جهاز کې راتلل، که څه هم په 14 تاریخ باندې کم چې د ایر عربیا د کابل څخه ابوظبۍ ته پرواز و هغې کې هیڅ کومه ستونزه رامنځته نه شوه. په هغې کې کم مسافر چې وو، کم چا چې اپروول نه و، کم چا چوټۍ باندې چې 6 میاشتې وخت پوره شوی و او کم چا چې ویزې ختم وي، نو دغه واړو کسانو ته په ابوظبۍ ایرپورټ باندې اجازه ورکړی شوه. خو د هغې نه پس ایر عربیا کم پرواز چې شارجې ته و، خو په شارجې ایرپورټ کې دغه کسان وځنډول شول کم چا چې اپروول نه و. د څو ساعته انتظار پسې دوی ته اجازه ورکړه چې امارات ته دخیل شي. خو د هغې نه پس ایر عربیا کم چې دوهم پرواز شارجې ته و، نو هغه مسافر یې کابل ایرپورټ نه ځینې واپس کړل او ځینې بیا په اپلای دوبۍ کې سفر وکړ. نو هغې نه پس تر راتلونکي د 20 تاریخه پورې ایر عربیا واړه پروازونه کینسل شوي دي. نو کومو مسافر ورونو چې ایر عربیا ټکټ اخیستی دی دوی د خپلې ایجنسۍ والا سره خبر شي ترڅو که چیرې دغه پرواز کینسل وي نو تاسو ته به په وخت معلومات وشي. اوس به راشم اریانا هوایي شرکت په اړه به معلومات درکمه. اریانا هوایي شرکت په 14 14 15 تاریخ باندې بغیر د کومې ستونزې دوبۍ ایرپورټ ته مسافر یوړل. په دې مسافرو کې اکثریت هغه کسانو کم چا چې اپروول نه و او ورسره دوی ویزو کې وخت ختم و او ځینې باندې 6 میاشتې وخت پوره شوی و. خو کم پرواز چې اریانا هوایي شرکت په 18 تاریخ باندې وکړ نو د دغې پرواز مسافرو څخه دوبۍ ایرپورټ کې اپروول غوښتنه وشوه. کم چا سره چې اپروول و دوی ته اجازه ورکړی شوه او کم چا سره چې اپروول نه و هغه یو څو ساعته منتظر کړل. هغې نه پس دوی ته اجازه ورکړی شوه ترڅو امارات ته دخیل شي. خو 18 تاریخ نه پس تر اوسه پورې اریانا هوایي شرکت هیڅ کوم پرواز نه دی کړی او داسې ښکاري چې نږدې ورځو کې به هم کوم پرواز ونه کړي. نو کم چا چې اریانا هوایي شرکت ټکټونه اخیستي دي دوی د هم ایجنسۍ سره یې وار خبر شي. اوس به راشم اپلای دوبۍ په اړه به معلومات درکمه. اپلای دوبۍ 11 تاریخ څخه واخله تر ننه پورې روزانه د کابل څخه دوبۍ ته 3 پروازونه کړي، کم چې تر اوسه پورې هیڅوک کومې ستونزې سره نه دي مخامخ او نه کوم څوک د ایرپورټ څخه راګرځول شوي دي. صرف هغه کسان ایرپورټ څخه راګرځولي دي کم چا چې په ویزه کې ستونزه وه. ویزه کې ستونزه په دې معنا چې د دوی ویزه کینسل شوې وه. نو هغې نه پس پلای دوبۍ خپلو ټراول ایجنټانو ته هدایت وکړ چې کم کسان غواړي پلای دوبۍ کې سفر وکړي نو دوی د خپلې ویزه یې ور چیک کړي چې آیا د دوی ویزه فعاله ده او یا که کینسل شوې ده. نو کوم ملګري چې راتلونکي ورځو کې پلای دوبۍ کې سفر کوئ نو تاسو خپله ویزه چیک کړئ چې آیا ستاسو ویزه فعاله ده او که نه ده. دا ویزې چیک کولو په اړه زما ویډیو په یوټیوب چینل کې موجوده ده، خو شاید بله ویډیو سبا یا بل سبا تاسو ته جوړه کړم چې څنګه به خپله ویزه چیک کوئ. نو دغه واړو معلوماتو نه داسې معلومیږي چې کم مسافر پلای دوبۍ کې سفر کوي دوی کومې ستونزې سره نه مخامخ کیږي. خو کوم مسافر تر ننه پورې کوم بل هوایي شرکت کې لاړ دي دوی د ستونزو سره مخامخ دي. نو نه پوهېږم چې دا څه وجه ده چې صرف پلای دوبۍ بغیر د کومې ستونزې سفر کولی شي او ځینې نور هوایي شرکتونو نه بیا د اپروول غوښتنه کیږي. خیر دې باندې دوی خپله ښه پوهېږي چې آخر څه وجه کیدی شي. خو دلته ما د پلای دوبۍ هوایي شرکت او ورسره نیو سادي ټراول ایجنسي کم چې په افغانستان کې پلای دوبۍ ټکټونه اکثریت د دوی څخه کیږي نو دغه دواړو کمپنیانو څخه مې هیله دا ده چې د ټکټ بیه کې کمښت راولی. ولې که چېرې موږ د 11 تاریخ نن ورځ سره پرتله کړو نو ډېر زیات توفیري دی. یو طرف خو زموږ خلک بېوزله دي او بله ده چې دوی باندې وطن کې ډېر زیات وخت تیر شوی دی. نو که چیرې دوی دغه لوړې بیې ټکټ اخلي نو مجبوریږي چې دوی د یو چا څخه قرض واخلي او یا کوم بل شی ورته خرڅ کړي ترڅو د دغه قیمت بیه ټکټ واخلي او واپس امارات ته لاړ شي. نو د دغو ادارو څخه مې هیله دا ده چې خپل ټکټو بیو کې کمښت راولي او ورسره په دوبۍ کې د افغانستان کنسلګری محترم کنسل صاحب څخه هم داخله کومه چې دی هم د اړوندو ادارو سره په تماس کې شي او کوشش وکړي چې دغه ادارو باندې ټکټ بیه کمه کړي ترڅو زموږ بېوزله خلکو ته یې کومک ورسیږي.
خادل ته براشه بلې موضوع ته اکثره خلک داسې وایي چې نږدې راتلونکي کې پروازونه بیرته بندیږي نو دغه واړو ته به زه په جواب کې ووایم یو خو د اماراتو حکومت هیڅ پته نه لګي چې دوی کومه فیصله کله بدلوي خو بیا به هم زه تاسو ته ووایم چې تر اوسه پورې اماراتو حکومت هیڅ کوم رسمي خبر نه دی خپور کړی چې ګواکې دوی به په نږدې راتلونکي ورځو کې پروازونه بیرته بندوي نو کم کسان چې تاسو ته داسې خبرې کوي هغه خبرو پسې مه ګرځئ ولې چې دا خبرې تر اوسه پورې بې بنیاده دي که چیرې هم اماراتو حکومت دې په اړه کوم بدلونونه رامنځته کړل نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي هیله مې دا ده چې دا ویډیو تاسو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او بله ده که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې تاسو احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ نور مو په الله سپارم د الله پامان د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ ورسره د اماراتو ویزټ ویزې د نورو ملکونو ویزټ ویزې عمرې پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وئ د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی د کوم ایډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې وټساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ